واسه وقت 222 12 موسی چند 222 12 تبریک باشه دیگه از کی است؟ ما خو نسته به اتا څو دی په دې 222 وابیا و بیا خایته هغه کړه نو له ټولو خپلو هیوادوالو دا غوښتنه ده بالخصوص په کابل ښار کې څوک له ټیکسي چې استفاده کوي د کابل په ولایت کې په نور ولایتو کې هغه د خپلو ټیکسي ورنګونه برابر کړي. دا یو ښه پرمختګ یو ښه اقدام ده د اسلامي امارت خصوصا د کورنیو چارو وزارت دغه یو ښه ابتکار ده چې ټیکسیانو ته نوی رنګ او د دوی د پلیټو پروسه شروع کړله چې دا به د عموما د ټول ملک خصوصا د کابل په وضعیت باندې په ښاري نظم باندې په امنیت باندې مهم اثر لري مهم رول په دې کې لري چې ښاري نظم څونه ورسره برابریږي او امنیت څونه ورسره راځي. د دغه ترڅنګ موږ له ټولو هیوادوالو خصوصا له دغه ټیکسیوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دغې پروسې ته ژمن پاتې سي او په وخت باندې هغه رسمي مراحل طی کړي لکه د ټیکسي رنګ او دغه رقم هغه خپل پلیټ اخیستل نو په دې کې به هغه ښاري نظم هم منځته راغلی وي امنیت به هم تامین وي ورسره او هغه ګډوډۍ او بې نظمي چې په ښارونو کې موجوده ده هغه به هم ورسره دغه وي ختمه وي. بیا هم له ټولو څخه ټیکسیوانانو څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې دغه پولیس دې ته اړ نه کړي چې هغه مجبوره سي ترافیک پولیس چې دوی راوګرځوي په جبر باندې دغه پروسې ته آماده کړي. باید هر څوک په خپله په جدیت سره په خپله خوښه سره دغه مراحل طی کړي تر څو پورې هغه عمومي امنیت او نظم منځته راسي. الله تعالی موږ ته فرمایي و ټولو مسلمانانو ته چې تاسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مسلمانانو
تاسو یې ما ذکر کوئ زه به تاسو ذکر کوم او تاسو یې ما د نعمتونو شکر ادا کوئ کفران د خپلو نعمتونو مه کوئ دا د الله تعالی یو ډیر لوی احسان او کرم د په موږ تاسو ټولو باندې چې د افغانستان د اسلامي امارت له بریا وروسته چې الله تعالی دغه کامیابی اسلامي امارت ته ورکړې ده هر ورځ موږ یو نوی زیری وینو د خپلو هیوادوالو په مخ چیرې سړکونه جوړیږي چیرې کارخانې جوړیږي چیرې کانالونه جوړیږي نن الحمدلله د وزارت داخلي تر چتر لاندې ریاست عمومي ټرافیک په کوششونو په همکارۍ دغه د نن موږ د نوي افتتاح د ټکسي د رنګ افتتاح تناسو هغه افتتاح کوو نو دا موږ ټول لپاره یو د خوشحالۍ زیری ده او الله تعالی شکرګزار یو چې موږ ته دغه افتتاح موقره نصیب کړله نو له ټولو خپلو هیوادوالو دا غوښتنه ده بالخصوص په کابل ښار کې څوک له ټکسي چې استفاده کوي د کابل په ولایت کې په نور ولایتو کې هغه د خپلو ټکسي ورنګونه برابر کړي مراجعه وکړي ریاست ټرافیک کابل ته دا سہولتونه ډیر زیات سہولتونه د خلکو ته ورکړي دي یعنی په خوا پر پرتله هیڅ مشکل وس نشته نو هر سړی باید د خپل د ټکسي اسناد واخلي او مربوطه شرکت ته مراجعه وکړي خپل ټکسي رنګ کړي او له شخصي موټرو چې نور باید خلک استفاده ونه کوي دا د غریبو خلکو لپاره د ټکسي و چې استفاده وکړي تر اوسه پورې احمد صاحب هم ناسته دلته موږ مسیران ناستي تجاران وي هغه هم په دې کې سواري موټر سواري اخیستي وي چې کله موږ پوښتنه ځینې وکړو چې وروره ته دا سواري ولې وړې دا وایي د تیلو بچت خو به راته وسي نو دغه کار چې موږ غریب هیوادوال باید استفاده وکړي کوم خلک چې بیکاره دي هغه خپل کار ځان ته پیدا کړي نو له ټولو چې دا غوښتنه ده چې هر څوک ټکسي په کار کې له ټکسي استفاده کوي هغه کوي د امارت مامورین دي او که نور خلک دي هغه باید له مشخص ټکسي استفاده وکړي له نورو موټرو شخصي موټرو چې جدا خودداري وکړي او که نه وي نو بیا خو پولیس ټرافیک مجبور دي چې خپل قوانین به ورباندې عملي کوي نو بیا حق د شکایت نه لري دا خلک نو بیا هم له دې وزارت داخلي له رهبري چې او له خپل رئیس صاحب چې او له ترانسپورت چې له ټولو چې ډېر مننه کوو الله تعالی دې خیر ورکړي سلام سره په دې کار کې ډېر کومک وکړي ان شاء الله د ښار په نظم کې به ډېره مرسته موږ سره وکړي هدف د ټکسي د پروسې نه چې موږ پایل کړل دا و چې تر څو موږ په د افغانستان په ټولو کوچنیو وړو او لوی ښارو کې او په عمومي شاهراو کې چې د ترانسپورت په برخه کې غیر قانونمندي موجوده وه او په شخصي توګه به د لیږد رالیږد پروسه مخکې وړل کېده ټولو اهمیت په کتو سره په نوي ابتکار سره په نوي جوړښت سره او د دغو څنګ کې نور اړوند سهولتونه چې موږ هیوادوالو ته ورکړي دي هغه د رنګ معیاري دی او د بازار په نسبت چې تقریبا 15,000 14,000 14,000 افغانیو باندې موټر رنګ کېدل دغو ټولو په نسبت باندې په نړیوال معیار باندې په ښه کیفیت باندې چې حد اقل 3 کاله د رنګ تضمین دی په 9,110 افغانۍ باندې موږ هیوادوالو ته د کورنۍ چارو وزارت په حمایت او په شفقت او د ترافیکو د عمومي ریاست په خپلو هڅو باندې دغه سهولت او دغه اسانتیاوې هیوادوالو ته ورکړل شوې د دو څنګ کې چې تر څو وکولای شو د موسم په بدلیدو سره چې موسم سړیږي په بعض ولایاتو کې موږ د ننګرهار د پاره زون مرکز جوړ کړ ورته چې یو دوه مراکز هلته دي هغه هیوادوال چې مثلا که خوست دی کني لوګر دی مثلا کاپیسا د پروان دی کابل دی د ژمي په موسم کې کولای شي چې خپل رنګ او د رنګ اړوند ټول خدمات په ننګرهار کې ترلاسه کړي دوهم لوی زون چې موږ د هیوادوالو په خدمت کې ورکړل هغه په کندهار کې دی
چې کولای شو موږ د ژمي پر راتګ سم اړوند دي زون کوم ولایات چې دي دغه خدمات نه د استفاده وکړي او خپل موټر رنګ کړي د دغه سبسنګ کې د ترافیک پولیسو د ادارې عمومي غوښتنه لکه احمد صاحب چې یادوري ورته وکړله ترڅو د موږ قانون او د موږ معیاراتو ته هیوادوال ژمن پاتې شي په دو برخه کې د ترانسپورت محترم رهبری هم د موږ سره همغږي او هم حمایت لري د تقریبا د 2-3 راتلونکو میاشتو په تیرېدو سره موږ او د ترانسپورت محترم وزارت دا په پام کې لري چې ترانسپورت او د ترافیکي نظم ټول د ټاکسي د لارې تنظیم شي چې هم به د امنیت د لحاظه هم د نظم د لحاظه او هم د کاریابۍ چې ډیره مهمه خبره ده اوس مهال په ټولو ولایاتو کې ترانسپورت یا لیک درالېږد چې دی په شخصي توګه استفاده کیږي موږ د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ سم وکولای شول چې ترڅو په راتلونکو 4-5 میاشتو کې هغه کومه کاریابي چې ده کوم کاري سهولتونه چې دي او کومه رزق او روزي چې ده ترڅو د ترانسپورت او د قانوني لیک درالېږد د طریقې پیدا کړي موږ د سهولت ان شاء الله ورته آماده کړی دی نو هغه هیوادوال په اخري کې هم د بیا تاکیدا پیغام ده دی چې په ټولو لوی ښارو کوچنیو ښارو لویو لارو کې په شخصي توګه د جدن د ترانسپورت نه خودداري وکړي د موږ او د ترانسپورت محترم وزارت ټولو اداراتو ته د مراجعه وکړي او خپل موټران د ټاکسي او قانوني کړي اجازه ورکړئ साबु